غټ خبرې هم کوي درته زما بټ ګوره همدغه یوه ورځ کوزده ده او موټر زه بیایم یا نیکه ته بوز ته به پیکشي وکړه زه خپله کله یې پیکشۍ به کړي دي ګوره موټر هم زه بیایم الله مې خبرې مه راسره ډېره بله ورځ په بازار کې پیکشي نه به کولې نه خو بیا بله ورځ ځو دا خو بیا واده دی واده دی خالي ما کې دوه درې واره به راکوم چې سپام بریک راکاټ کړي ګړی نه ځغلوم دا هم جنجال مه راسره کوه اوس دلته دغه ګلخان هم بیده اوس مې نکي راویښ کړې هغه هم ګره شپه ولیده مثال یې ښه دي شرمېږي نه ستاسو د لاسه موږ سترګه نه ده پټه کړې ماښام هم ګرده شپه ویښ وم دلته موږ دا چمن ته راغلو موږ ولې اعصاب نه کې ارام کړو هغه ته داسې حال یې ښه دي ماښام هم واده و داسې حال ماښام تر 3 بجو ناست وم ورته چې د بانډار ځای ودرېږي موږ دلته راغلو یو اعصاب ارام کړو ته څه حال یې ښه دي ولاړېږئ د دې ځای ځئ ولاړ شئ ګوره ګلخانه موږ ستا په خاطر دلته راغلي یو دا داسې غوماشي و میږیان دي چې ولاکه یاد کېږي بله ورځ زما ورور وخوړ د هندوستانه پورې مو ورسوي داسې شی څو داسې دانې پرې راوختلې بره ایله کیسه جن جوړه شوه ولې غوماشي شیان دي موږ ستا په خاطر ورته وایو دلته بده ناکې به غوماشي او شي خوړله بره به سره کار خراب شوی بره بیا څوک دې هلته بیایي موږ خو لا ښه دا کار بوتللو ته کنی موږ هم ولیاکه کړلي وای اوس به داسې وکړو دا بازار ته به ولاړ شو سپک کباب به وخورو چې زما جوب هم سره تش شوی دی بازار ته به ولاړ شو ګوره یو خو ته راسې زموږ دماغ یې خراب کړی دی ګرواز دی بله د نس غم در سره یې بله دغه د کلي هوټل څخه به ته نه ووځې نه به د بازار څخه ووځې په هغې کې دې ولا سوچ بند یې چې هر ځای کښېنې وه د جوب مې خالي شوی دی یوه ته ګډ وه ما ته یو کباب راباندې وخوره غوښه راباندې وه اینا راباندې وه دا کومه کیسه ده هم لږ نه دی داسې غټ فکرونه وه که غټ فکرونه ګوره اوس زما په فکر کې نه دی ته واښه هم زه چې دا ناست یم په فکر کې مې یو دانه هلیکاپټر ګرځي دا هلیکاپټر کې مې یو جلا نقشه جوړه کړې مثال خبرې په دې کې زما تجارت روان دغسې فکر کوم ګوره بل ځای چې زه ناست یم ته واښه او بل ته وایه تل د غوماشي دي و میږیان دي و زما ورور یې وخوړی بوتلی در هندوستانه پورې ورسېدی ته ګوره ته غوماشي میږیان پرېږدم زه دلته کښېنم د دونه غټ فکر کوم زه چې په دوبۍ کې یو پرمختللی پارک نه دی په دغه پارک کې ناست یم دونه غټ فکر کوم ته دلته راسې ګره کوچني کوچني فکرونه چې کوې بله هېڅ فکر مکر په نور شیانو کې نه وایه بله د نس غم در سره دی بیا نس نن ته لوړ ځای نه کښته ځې وایي ستا نس دی وایي ستا نس ډک ته هلیکاپټر دی دا ستا هلیکاپټر یو پله راوله ما کور ته پکښې ورسوه خو زه داسې بدخوابه یم ګرده عمر ته یې د هغه غټې خبرې دي ستا یو شی مې نه ولیدې ګرده عمر ته یې د هغه غټې خبرې دي ګوره ګلخانه په تنګ رښتیا وایه د ده په دماغ کې چې کوم سوچونه ګرځي دا د رشاګو دي او هلیکاپټر هم د رشاګو لري او کارونه سم سوله دا نقشه چې ده وراچولې ده که یې په فرقه راویستله د څه ما د کار په فکر راکړې څو معاش به مې ته خبر یې 2 لکه افغانۍ معاش به مې یې نو د میزونه به هم زه ورپاکوم ښه غوښې ورجې به یې نس به مې اباد شي عجب ګله څه دې وویل ګوره دنده خو در کومه دنده خو په دواړو سترګو ده دنده در کومه داسې په وخت کې کله چې زه چې د امریکا ته راځم په طیاره کې ته واښه تا ما چمن جارو کړی زه خو داسې خاکساري کوم په چمن کې به تېرم چمن به جارو کړی وختي به لا کلیوال خلک خبر کړي تا د کلي خان روان دی په طیاره کې ته واښه دلته مې طیاره ودروم دوړې په وکړمه یو جلا سټایل کې و جنراتار سم رابسم تا چمن شاوخوا پاش کړی ته واښه چمن به دې مو کړی داسې مثال خبرې وچمېږن به یې در څونه سیاخي بلا وشاسم د لې پښه پر بل راوړم د لې شنې ترخې چای به هم سره وخورو وروسته به تا ته هم چې ولاړ زه به دا یخ چمن کې بهېږم بله د لې خوا پر علاقه دا سمه دغه شرط لرمه دې ته وګوره دا څه وایي هغه څه وایي هغه وایي زه د طیارې پیلوټ یم دا بیا د نس غم اخیستی دی وایي ما ته غوښې راوړه ما ته کباب راوړه هغه بیا وایي چې ما طیاره راوسته چمن راته وپاشي که راته وچمېږن یې که در دا اوس هغه دوکاندار پیسې در باندې دي زه یې راوګرځولم ستا پر پیلوټ باندې مې 50 افغانۍ باندې دي نه یې لکولم دا غټې غټې خبرې دي عادت دې دغه ګرد عمر کوې ګوره ګلخانه ته په سوداګرۍ څه پوهېږې ته په کاروبار څه پوهېږې دغه نه دوکاندار چې ته چې راګرځولی ته 50 افغانۍ پر ده باندې خو دا نه دی دا ما چې مې 500 پورجنې ویوړي په دا خاطر باندې سبا خو سخته ورځ راځي معلوموي مې چې ته ولې داسې څنګه دوی ګوره زما ټولې روپۍ چې دي بهرنیو هېوادو کې نه دي هغه کې هلته بندې دي ټوله په هغه بانکو کې بندې دي نو اوس یې څو لاسلیکونه غواړي چې دغه لاسلیکونه وکړمه دا روپۍ مې راخلای شي بیا به وګورې زه به طیاره هم درته ولاړ دا چمنیان هم شاوخوا وپاشي ته واښه هر مازدیګرنی نه دی دغسې د طیاره پورته کومه
داسې منظرې به پکې سره پېښ کوم نورستان نه په تیاره کې ځم باره پروازه به روان یم ته هم راسې کښېنې خبرې کوه ما چې غټ خبرې کوې دا ما زما اوس په بینګو کې روپۍ باندې کله چې دغه لاسلیکونه وسوله چې د لاسلیکونه وسول اوس یې څو انې لاسلیکونه مې کړي دي څو لا پاتې دي چې دا اوس زما روپۍ راخلاص کړه د بنګو څخه هغه بیا ووینې او بل نه دی او بل د ده لپاره به زه یو خاص شخصي هوټل جوړ کړم چې یو رقم کبابونه یي هغه کبابونه به ښکلي کړي چې په دنیا کې پرمختللی کباب وغواړې هغه به دا هوټل کې پیدا کېږي خاص د ده لپاره واه یاره پتنګ جانه سخته ښه خبره دې وکړه زما د زړه خبره دې وکړل ګوره ګلخانه د پتنګ جان خبره کم یاران ولره همدا ښایسته هوټل راته راباسي ته ورته ګوره داسې هوټل راته راباسي چې په دنیا کې یو کباب یې هغه وایي چې په دغه هوټل کې زما لپاره ایلی دی راباسي نو داسې به وکړې په د هوټل به زما عکس هم یو غټ عکس به ور وموښله چې هر وخت زه راسم زما لپاره به یې چې ډوډۍ مه ورته یې او ښه ښه کبابونه به یې چې یې زما به اجازې به یې چې چا د کباب لا ورنه کول سي ځکه چې کبابونه ګرده زما خوښ دي نو زه پوه شوم ما نصیب خراب دی زه په دې چمن کې خوب نسم کولی زما بټوه څه سوې ده هغه بله ورځ مې معاش وکړي سبا ګلخانه ستا بټوه ورکه سوه نو چې راکړلې بټوه به دې ورکه سوې یې بل به د چمن کې ورکه سوې یې پر دې ولاکه یم چې ستا بټوه ورکه سوې ده پر دغه یمه چې دا زما کبابونه به څنګه راته رانیسې نن غرمه کبابونه پر څا وه پر دغه یمه کنې ولاکه پر بټوه یم بټوه دې ورکه سي هېڅ تاوان نه کوي وګوره دلته شاوخوا وګوره داسې نشته دلته درڅه چې وسوي یې اوس والا بټوه به دلته نه یې پرته خیر ته دغه مه کوه غم مه کوه دلته د بټوه مټوخ به نه وي لاندې ته غم مه کوه ګوره همداسې ملګري لرمه هم چې غږ پر وکړمه ته بټوه څه کوې هم چې ټلیفون ټوله سامان څه ورک سوي دلته پیدا کوي ته غم مه کوه دا بټوه څه کیسه لري پیدا کوي دلته نه وه دلته خو نه یې یا نسته دا څه سوې دا د باندې نشي وسوي نه غټ غټ خبرې مه کوه په تا دغه دوکاندار 50 افغانۍ نه بدېږي ګرده عمر ته یې دغه غټ غټ خبرې دې بالا کوې یار د بټوه مې بیخي خوا باد شول عجبه ورکه سوله څه وایه ګلخانې څه به وکړو دا ګوره دا ګره زما عذاب دی ما درته وویله چې شال ته غټ غټ خبرې هم کوې دلته چې زما بټوه یو